جنیات یا پیریان. د جنیاتو په وجود ایمان. جنیات یو موجود مخلوق دی چې له وجود څخه یې انکار کفر دی، ځکه چې د جنیاتو د وجود څخه انکار له قرآن او سنتو نه انکار دی. نو په دې وجه د جنیاتو په وجود ایمان یو له جملې د ایمان په غیبو دی. موږ هغه نه وینو د اثبات لپاره د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رښتینو خبرو باور لرو. جنیات د آخرت تمثیل دی، ځکه د جنت، دوزخ، ملائک، عرش، کرسی او نور غیبی موجوداتو خبرې کیږي. که د چا پرې یقین را نشي چې دا کوم دي، موږ یې نه وینو او انکار ترې وکړي، نو د هغوی لپاره دا ښه دلیل دی چې پیریان ستا تر څنګ اوسېږي، خوراک څښاک کوي، بچي لري، ژوند لري، خو موږ یې نشو لیدلی. نو داسې آخرت هم پټ دی، لکه د قبر عذابونه چې موږ ورته ګورو، د عذاب څه نښه هم نه وینو، خو عذاب موجود دی، لکه پیریان چې موجود دي. جنیات له اور څخه جوړ او د شکل بدلولو قابلیت لري. د انسان په شان نر او ښځه لري، واده کوي او بچي راوړي، مرګ او ژوند لري. شیطان هم د همدې له جملې او قبیلې څخه دی چې پلار یې سوما او لقب یې جان دی. جنیات د انسانانو په شان لاسونه، پښې، خوله او سترګې لري، چې سترګې یې عمودي لکه الف په شان دي. پښې یې لنډې او ګردې دي. رنګ یې د اور په شان دی او ځینې یې خاکستري رنګ لري. طبیعت یې غوسناک دی او په دشتو، بیابانونو او ځنګلونو کې اوسېږي. انسان ته تکلیف ورکوي. ځینې یې د انسان په شان سپین رنګ او ښکلی شکل لري. سترګې یې هم افقي یا د انسان په شان وي. زیات پیریان د ویښتانو لرونکي او ببر وي. د انسان په شان 15 حواس لري. د تشو متیازو لاره نه لري، ځکه چې مایات نه استعمالوي. خوراک یې هوا او هډوکي او د انسان پسورده ده او لباس ته ضرورت نه لري. کورنۍ ژوند لري، یو د بل سره اوسېږي، خو د اوسېدو ځای ورسره مطرح نه دی. که هوا وي او که ځمکه، په دواړو کې ورته ژوند اسانه دی. امام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې په تشنابونو او کنارابونو او ډیرانونو کې هم اوسېږي. د زید بن ارقم رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: بیت الخلا د شیطانانو او جنیاتو د اوسېدو ځایونه دي. کله چې بیت الخلا ته ځئ نو دا دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ای پروردګاره، زه پناه غواړم په تا له نر شیطان نه او د ښځې شیطان څخه. کله چې انسان بیت الخلا ته لاړ شي، نو ښځه شیطانه د ده په ذکر خپل ځان مږي او نر د انسان په عورت پورې ځان مږي، تر څو نوموړی انسان په فتنه کې واچوي. فرمایي چې بیت الخلا او تشنابونه د شیطانانو کور دی. د تقاضا پوره کېدو نه وروسته زر تر زره ترې راوځي. ملائک معصوم دي، خو جنیات دا نه دي معصوم. د لیدلو امکانات یې نه ردېږي. کیدای شي چې یو څوک یې وویني، خو هغوی موږ ویني او موږ ته ړانده وایي. د انسانانو په شان نر او ښځه لري، تناسلي آلې لري، نژدېکت او جماع کوي. بچي د مور په ګېډه کې رشد کوي. د انسان په پرتله د حمل موده لنډه ده. په یو ځل فقط یو بچي راوړي، یعنی په یو وار 2 نشي راوړی. د ماشوم پیدا کېدل یې د انسان نه اسانه دی او ماشوم یې زر غټېږي. عمر یې له 1500 کالو څخه تر 1000 کالو پورې رسېږي. جنیات ګرمي او یخني نه لري، له خوشحالۍ څخه خوند او فایده اخلي. د دوی مړي زر فنا کېږي. قبرستان ته ضرورت نه لري. ډېر لطیف او شفاف جسمونه لري. الله تعالی د ابلیس او د هغه فوز په هکله فرمایي: انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای څخه ویني چې تاسې له هغه ځای څخه نشي لیدلی. جنیات له اور څخه پیدا شوي دي چې ځینې یې مسلمان او ځینې یې کافر دی. وأنا منا المسلمون ومنا
ومنا القاسطون ځینې د موږ مسلمان دي او ځینې کافر. سورة الجن 14 آیات. جنیات په عبادت مکلف دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انس او جن د پاره مبعوث شوی. الله سبحانه وتعالى فرمای قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن اول او دین نمبر آیات. وای اے پیغمبره ما ته وحی را لېږل شوی ده چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره قرآن ته غوږ کېښود، بیا له بېرته ستنېدو وروسته یې خپل قوم ته وویل موږ خورا یو عجیب قرآن اورېدلی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي، نو له دې کبله موږ په هغه ایمان راوړی، اوس به موږ هېڅکله له خپل پروردګار سره څوک شریک نه کړو. جنیات د غیبي کائناتو او نړۍ یعنی ملائک او آخرت تمثیل دی. جنیات د عربي ژبې لغت جن په معنا د پټ او نه لیدونکي دی. په اصطلاح کې هر هغه شی چې ماوراء الطبیعت او د انسان د لیدو نه مستور وي، لکه فرښتې، شیطانان او هغه څه چې نه لیدل کېږي خو ژوندي او د احساس او تفکر لرونکی وي او د اور نه جوړ شوي وي، جن بلل کېږي.